زه په کور کې وم د شپې ډوډۍ مو خوړل مونږه چې ما ته رنګ راغو چې رنګ راغو کور کې ټول فامیل پلان مې ټول ناست وو زه بار ووتم چې دا فون مې وکېږو ما ته وایي مونږ به تاسو سره ګورو ستاسو ځای مونږ ته ادرس راکړئ تاسو کوم ځای کې یئ تاسو نه به سر پرې کوو لاسونه پرې کوو ستاسو سامان به ماته وو بیا یو ورځ نور هم زه هملته وم بیا پلان مې د کور کې را سره فیصله وکړه ته لاړ شه زما ویزه مو ته لاړ شه پاکستان ته لاړ شه زه ډارېدم او یوازې م وم بیا راغلم دلته پېښور ته دلته راغلم چېرته لاړ شم زه شمس صنم د افغانستان د ننګرهار اوسېدونکی زما والد صاحب استاد صنم ګل د افغانستان بیسټ طبله پلیر دی ګولډ میډلسټ هم دی 11 کلن وم چې زما رباب سره شوق پیدا شوی و بیا د استاد همایون سخي ته شاګرد شوم څه ټایم پورې مې هغه نه زده کړو زمونږ شپږ میاشتې کېږي چې راغلی وو زمونږ دا څلورم کور دی چې مونږ تبدیلوو چینج کوو اوس دا کور والا مونږ ته ویلي دا کور مونږ خرڅ کړی دی لاړ شئ ځان ته بل شهر د کور وګورئ لکه دا 15 ورځې کېږي چې مونږ زه زما مشر ورور ډېر ګرځو کورونو پسې خلک وایي چې ولا افغانان دي کور نه ورکوو ورته دا خبرې دي یا چا سره چې کور وي هغه مونږ ته 15 لکه که نه ایډوانس غواړي یا 3 لاک داسې مونږ ته ایډوانس وایي مونږ سره دومره اوس څه نشته چې مونږ دې له ورکړو او نور د ماشومانو مونږ هفته کې یو محفل پیدا شي ما ته لاړ شم هغه هم دا د کور د بال و بچ څه خرچ وشي که نه نور مشکلات شته لکه مونږ کور کې 18 غړي یو مونږ د 18 کې زمونږ 15 ماشومان سکول ته ځي او زه چې سهار وختي خوب نه پاڅېږم دې مشکلاتو ستونزې چې دا کور کرایه بجلی ګیس څنګه کېږي د ماشومانو سکول خرچه فیسونه څنګه کېږي دوه ځلې موږ مهاجر شولو سره د بچي هغه بل ځلې دوه ماشومان مې وو دا ځلې نه مو خدای نوسو خاوند یم نو دې سره بس راغلو نو توکل په الله مونږ ته به لکه خپل منځونو کې دا فنکاران مونږ چې راغونډېدو مونږ دا خبره کول یار چې دا طالبان به راځي دا مونږ سره به کم سلوک کوي که نه مونږ به ډېر ډارېدو چې دو زمونږ کور ته را نشي دننه شي زمونږ افس ته ډایرکټ را نشي که نه یا مونږ ته څه ونه وایي لاسونه به پرې کړي یا مړ به م کړي دا ویره به زمونږ د فنکارانو د هنرمندانو کې به دا و چې یار مونږ سره به څه کېږي لکه طالبان ټول ښار کې راغلي دي که نه دا اوازې و چې زمونږ محفلونه کینسل شو بس همداسې خفګان غوندې خفه غوندې شوم رنج غوندې چې یار دا کوم حالات به مونږ راغو ما کور سره خبرې وکړم هلداسې دلته خلک دا خبرې کوي بیا هغه ما ته کور کې ویل ته حرکت وکړه راشه 10 بجې شپې و چې ما ځان ته ما ګاډۍ وغوښتو بس په دې لار کې به سفر کې همداسې ویره په ما و همدا ګاډۍ یو بد حال و په مونږ هغه شپه سې تېر شو لکه خلک به مونږ ته ویل چې یار اوس تاسو به لالئ تاسو سره به داسې سلوک کوي تاسو فنکاران خو به نه پرېږدي طالبان که نه لکه مونږ ټول کور ټول فامیل د څه قوم چې هلته څه مونږ هنرمندانو ټول کور کې لکه ماتم غوندې و یو ویره و هلته زمونږ زمونږ څو فنکاران چې د چپلیار دي زمونږ د پروګرامونو له تللي و کامې ته هغه باندې چې طالبان راغلي و هغې وهل هم ورکولې ټکل هم ښه والی مو سامانونه هم ورته مات کړي وو افغانستان کې اکاډمیانې د موسیقي وو افغانستان کې کورسونه وو شاګردان به تله راتله هر شی منظم روان و
اوس خو شکر دی چې دا څه نه څه سامانونه را رسېدلي دي څه دا هلکان راوړي دي هغه په کوټه په دې لاره نشي قاچاقي نو څه راته دی لاری والا راوړل یا څه وایي دوی ورته چې بلټي کوي څه کوي بلټي والا نه هم همداسې کار کوه د هغه کور ودان چې دا سازونه راته راوړي زه اوس مجبور یم چې دې خرڅ کړم اصلا زه دې ته راغلی یم چې دا سازونه خرڅ کړو چې موږ خپل کور ته بیرته لاړ شو او غیر د دې نه نو افغانستان چې آزاد شي هغه هېڅ امکان نه لري هغه بل ځل موږ 2 کاله تېر کړل نو دا ځل خو لا زموږ څو مهینې هم نه کېږي دا کال پوره نه دی شپږو میاشتې شو 15 میاشتې شو سلام لا غلام اول میر جان رازی نن خوشحال یم چې دونه فنکاران دوی سره ما یو ځای پرفارمنس وکړو ډېر وخت بعد موږ په افغانستان کې به ښه محفلونو ته ښه سرکاري محفلونو ته موږ دو لکه ډېر غټ کانسرټونو ته به تلو زما خو تقریبا 8 میاشتې کېږي چې راغلی یم خو محفلونو ته کم تللی یم اوله دلته تر څو خلکو سره جو کانټیکټ زموږ جوړ شي که نه جان پہچان وشي خلک هم وپېژني چې موږ راغلي یو یا زموږ کار وګوري که نه بیا خلکو سره اوس داسې کانټیکټ خلکو سره موږ نه لرو پروګرامونه شته خو کم دی اوس موږ د هنري ټولنې د افغانستان نه چې کوم د افغان رژیم چې کوم راغلی دی هلته هغې نه بعد چې کوم موسیقاران راغلي دي نو اوس هغې تعداد څه شپېته د یو سل شپېته د هغې تعداد دی په دې اوس حالیه په دې دور کې چې کوم دا نوی سیټ اپ راغلی دی په افغانستان کې نو زموږ موسیقي یو خطرناک طرف ته روانه ده بلکې دا هم چې ختمېدو طرف ته روانه ده زموږ موسیقي ختم شو زموږ د اولادونو ژوند موږ بل کار بار هم نشو کولی او عزم نه دی زموږه زما 14 کاله کېږي همدا رباب غږوم همدې سر مې شوق دی بل کار کذب زه نشم کولی نه زما پلار کولی شي نه زه نه زموږ د فامیل غړي څوک نشي کولی او زموږ د اولادونو ژوند ته د هغوی تعلیم هر څه اوس چې کاروبار نه وي زموږ بل کار خو موږ نه لرو یقیني یم پرې چې زه چې هر چېرته لاړ شم زه د خپل فن چې دنیا ته که نه چې وښیم چې یا زه وغږوم خلک به ما قبلوي چې واقع تا سره فن شته او تا ښه زده کړی دی اولاد داسې وخت راغو چې په کم اول ورځ چې طالبان راغلی وو به زموږ زړه کې دا ګړز وکړو چې موسیقي هر څه زموږ کار هر څه لاړو دا رباب هر څه ختم شو لکه زه یو نیم میاشت پورې چلته ومه ما نه دا هر څه هېر و د رباب د هر څه ما نه هېر شوی و لکه ښکلول هم که نه دا خپل سامان دومره زموږ قیمتي سامان لکه د ډېر عمر زما د پلار همداسې زموږ د نیکونو د ټایم نه هغه نغارې او نور څیزونه ډول و دا سامان و مونږ ډېر څه بایللي دي مونږ پښتنو افغانانو د ډېره لویه شتمني بایللې ده کلتوري هم تاریخي هم علمي هم دا مونږ بایللې ده که دا سقوط زمونږ دغه د موسیقایي مکتبونه هم وتروړي نو مونږ به ډېر تش لاس شو
موږ به د خپلو راتلونکو نسلونو ته سره ډېر لوی خیانت وکړو. پېښور کې زموږ مارکیټینګ نشته. مونږ غواړو چې یو ښه مارکیټینګ ځان ته جوړ کړو، ښه خلکو سره کانټیکټ ولرو. بیا دې کې ما ته څه دوستان مشوره راکړه چې ته یوټیوب چینل ځان ته جوړ کړه، یوټیوب چینل نه کار واخله، تا ته به ګډ هم شي، آمد هم تا ته کېږي، ستا به کار روان شي. او ما سره ښه نغمې هم دی. هسې خو ډېر چیزونه په یوټیوب کې شته خو خلک یې نه خوښوي، ولې چې ښه سندریانې نشته که نه، ښه ځای ته نه ځي. دې خاطره مونږ ډېر تکلیف زحمت هم وکړو چې پېښور نه 300 کیلومتر مونږ راغلو دې ځای پورې چې یو ښایسته ویډیو ښایسته کلیپ کړو چې د خلکو د عوامو خوښ شي. زما امید دا دی او زما دا کوشش دی چې د افغانستان کم کلچر موسیقي دی، لکه آوازونه دی، کم نغمې دی، کم طبلې ټیکې دی، دا باید مړ پاتې نه شي، دا باید ژوندی وي.